ډېر ګناهونه دي جولای کې د ثواب پراته دي. ډېر ګناهونه دي جولای کې د ثواب پراته دي او زما سوالونه لا په تمه د جواب پراته دي. ډېر ګناهونه دي جولای کې د ثواب پراته دي زما سوالونه لا په تمه د جواب پراته دي. او خادم صاحب شعر دی چې ویلی شوه وایي یا سړیه ته په دې څه کوې، ویلی شوه وایي یا سړیه ته په دې څه کوې، د المارۍ د بره تاخ کې چې تیزاب پراته دي. ویلی شوه وایي یا سړیه ته په دې څه کوې، د المارۍ د بره تاخ کې چې تیزاب پراته دي. مننه چې ویلی شوه وایي یا سړیه ته په دې څه کوې، د المارۍ د بره تاخ کې چې تیزاب پراته دي. او جان صاحب شعر دی چې د وطن مشر قاضي دا قدر ویلی نشو، د وطن مشر قاضي دا قدر ویلی نشو چې دې بوتل کې ګبین پروت دی که شراب پراته دي. مننه جی چې د وطن مشر قاضي دا قدر ویلی نشو چې دې بوتل کې ګبین پروت دی که شراب پراته دي. او ما په ازغن پټه کې هم تخم د ګل کرلی، ما په ازغن پټه کې هم تخم د ګل کرلی، نن چې مې غېږه کې ګلونه د ګلاب پراته دي. ما په ازغن پټه کې هم تخم د ګل کرلی، نن چې مې غېږه کې ګلونه د ګلاب پراته دي. او موږ یو د خپل اختیار د سن په غاړه تږي ولاړ. عطا صاحب شعر دی چې موږ یو د خپل اختیار د سن په غاړه تږي ولاړ او نظرونه مو په لرې پروت سراب پراته دي. موږ یو د خپل اختیار د سن په غاړه تږي ولاړ او نظرونه مو په لرې پروت سراب پراته دي. او په ډېر حجاب کې هم څه ښکلي بې حجابه ګرځي، په ډېر حجاب کې هم څه ښکلي بې حجابه ګرځي، هسې په سپین مخې تور ټکي د نقاب پراته دي. مننه چې په ډېر حجاب کې هم څه ښکلي بې حجابه ګرځي، هسې په سپین مخې تور ټکي د نقاب پراته دي. او د علمیت سند منصب په نشه مسترونه، د علمیت سند منصب په نشه مسترونه، هیڅ د کار نه دی چې خیالات پکې خراب پراته دي. د علمیت سند منصب په نشه مسترونه، هیڅ د کار نه دی چې خیالات پکې خراب پراته دي. او شعر د قیس صاحب چې د جهیز رسم به نور څه کول د ناوې سره، د جهیز رسم به نور څه کول د ناوې سره چې د سنگار په سامانونو کې خضاب پراته دي. مننه خادم صاحب چې د جهیز رسم به نور څه کول د ناوې سره چې د سنگار په سامانونو کې خضاب پراته دي. او شعر د بیدروال صاحب چې غیرتی رور غولي کې ناسته سپور ټوپک غوړوي، غیرتی رور غولي کې ناسته سپور ټوپک غوړوي او پڼ پڼ ګردونه مې کوټه کې په رباب پراته دي. او دا هم یو جان صاحب یو خاص تلمیح ته پکې نوې تلمیح ته چې جی غیرتی رور غولي کې ناسته سپور ټوپک غوړوي او پڼ پڼ ګردونه مې کوټه کې په رباب پراته دي. او دا شعر دی چې ځمکه دې وچوي تا دې راکاږي د وخت بدبخته، ځمکه دې وچوي تا دې راکاږي د وخت بدبخته، ناپاک لاسونه دې د رب په پاک کتاب پراته دي. د یو خاص واقعې طرف ته اشاره ده چې ځمکه دې وچوي تا دې راکاږي د وخت بدبخته، ناپاک لاسونه دې د رب په پاک کتاب پراته دي. او چې د انسان سپینه جامه کې تور خامار دی د وخت، چې د انسان سپینه جامه کې تور خامار دی د وخت، د ده په خوله کې دغه زهر د نصاب پراته دي. چې د انسان دا هم یو حالیه واقعې طرف ته اشاره ده، تازه غزل و چې د انسان سپینه جامه کې تور خامار و د وخت، د ده په خوله کې دغه زهر د نصاب پراته دي. او زما وجود سره به توره شپه هېڅ هم ونه کړي،
زما وجود سره به توره شپه هېڅ هم منع کړي زما په ذهن کې خوبونه د آفتاب پراته دي او د یاره پام وخت د بیکاره کېناستلو نه دی د یاره پام وخت د بیکاره کېناستلو نه دی ژوند د حساب دی او کارونه بې حساب پراته دي ډېره مننه